أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خبر شروع مبارد او خوینو کی رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام چې دین د اسلام درې سو شپته خوینه لري. کله چې الله یو بندل اراده د خیر وکي نو بدی خوینه کې څه برخه دل الله نصیب کی دی د وجنه الله د جنت داخل کی. د ترغیب او د عمل د وجنه سړیر ته بیان شي و بده وجب باندې چې د قران او سنت د ازمو اساسو قانون دی. انسان به باندې نظام پوي او عمل ور باندې کوي. نن یو بل خو بیانېږي چې اکثر انسانان بده کې واقع دي غدا چې مسلمانانو له ضرر نه ورکول. کله چې سړی مسلمانانو له ضرر ورکوي برابر خبره ده که په لاس باندې که په ژبه باندې که په قلم باندې که په بل شي د انسان به جنت دا الله داخل نکي. شیخ الاسلام ابن قیم ویلي وی چې کله سړی په کور کې اوچرګ لري انسانان خو څه کوي او دای وسره سره تربیت ونی شي د خوراک او رزق کې تنظیم برابر نه کی یاد ساته وي د سړی په ورځ قیامت الله د بداون انسانانو سب کې راوچید کی. مؤمن نظر ورکړه دا ګران کار. اهل مبدعين پر ډېر تعریفونه او ډېر آیتونه او احادیث دې باره کې ذکر کړی دي چې انسان کله دا وګوري دله بخپله دا خبره معلومه شوي چې مؤمن له ضرر ورکول مناسب نه دی. وجه دا که چرته سړی اغله ضرر ورکړي د دې په نتیجه کې به سړی د جنت نه محروم شي. نن زموږ څو ټول مسله په دې باندې ده چې څنګه مؤمن له ضرر ورکو کنزل رد بده. حدیث کې راځي په روایت د عبد الله باندې ترمذی کې دا روایت ته البانی سلسله الاحاديث الصحيحه کې دا ذکر کړی دی دریم جلد 392 نمبر صفحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله فرمایي اذا كنتم ثلاثه شکل درې کسان وای نو دوه کسان دي جرګنه کوي دون صاحبهما سوا دا غدرمګړي ملګری نه وی فإن ذلك زکات دا جرګه دي دوه کسانو هغه خپه کوي او چې کله هغه خپه کې نتیجه به دروځي چې هغه به ضرر ورکړي شو چې ضرر ورکړي شو الله به د جنت نه محروم کړي. څه مطلب درې کسان موږ تاسو روان یو دي کې د یو ملګری نشه د دوه ملګری ځان لناسو د جرګه کوي چې اره خبره کوي. رسول الله فرمایي دا مکه وي وجه دا د درېمګړې بزین لدا سوال راولي چې لکه د اسمانه خپه دي اسما په خلاف څه پروګرام برابرې بلکې درې وړه جمع شي دغه ورسې خبره وکړي. کډیره مهمه خبره به په بل وخت پکار ده. نو کم سړی چې zarar مؤمنانو لور کوي لکه بده عمل باندې مؤمن انسان له zarar رسیږي د دې باندې نتیجه دی چې به دا سړی الله د جنت نه مړی کی. نن خدا پرې د چدرې کسانو کې د دوه جرګه کوي او دا یو نه بلکې دا کار دغه په مقابل کې د وشتلو د غر قتلولو د بیزته اسباب برابرې. یو حدیث کې راځي پروید عبد الله بن عمر مسلم کې روایت دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه کسان د جرګنه کوي دون واحد فإن ذلك زکه دا کار چې مؤمن له ضرر ور کوي او والله عز وجل يكره اذى المؤمنين مؤمنه الله رب العزت د مؤمن دا ضرر ډیر بد غني نو چې مؤمن له کوم شي باندې ضرر رسیږي دغه نه ځان ساته دا قانون ځان سره یاد ساته. کستا په خوراک باندې چې هغه د وګړي خوړل دا یې بل مسله کړی د جامع ګندري یا د غسل نه کړي یا د بل مسله د لکه په حدیث کې چې تذکرہ ذکر شوی جرګه چې مؤمن له بدی باندې ضرر رسیږي نو دی باندې رب العالمین خپه کیږي او الله شکر د سړی نه خپه شي نو یاد ساتي د انسان بچنه جنت ته داخل شي هیڅ نه داخل نشي. ابو داود کې روایت ده روایت ابي سهل الصائب بن خلاد باندې وان رجلا اما قوما يورز یو سړی ویغه یو قوم مخله امامتي کوله د قبله په طرف باندې لاړې ټوکړي لاړې خلک جمع شوي چې د قبله په طرف باندې ټوکړي ورسول الله صلی الله علیه وسلم ينظر رسول الله دې شړی لکاته چې دا سړی کله د منځنه فارغ شون رسول الله دې ملګرو لوي ویل چې ګوره بیره دا سړی تاسو منځله مخې لري
بل وخت مازه چرګ غسړي کوشش کوي چې زمخ کې شملګرو ونیو وي موږ رسول الله منع کړیو د الله نبی له چرګ ویل یا رسول الله ولی ما څه چل کړی دی وی پرون تر قبله په طرف باندې لاړې ټوکړي انک ازیت الله ورسوله په دې فعل باندې تعالی او رسول zarar ور کړی دی نو څه کړي د امامت نمنګ تر ورس کړي قبله په طرف باندې لاړې ټوکول دا رب العالمین له zarar دی محمد رسول الله له zarar دی د دې خبرې نتیجه دارو وته چې د شړې به الله د جنت نه ګورم نه کی موږ هیڅ پروا نه ساتو لاړې ټوکول خلاصه کې چې کله انسان ضرورت پوره کوي د قبله په طرف باندې راشي یو حدیث کې راځي بخاری کې حدیث دی ابو هريره سے فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم ویلي اللهم اني اتخذ عندك عهدا الله ما سره ولزم ویلي ته مخالفت نه کوي فانما انا بشر زخ بشر ما نو کوم یو په مؤمنانو کې چې ما غل zarar کړي دی یم ورته کنزل کړي دی یم لعنت ور کړي دی یم ور باندې حج جاری کړي دی جلد مور کړي دی نو دا دغه لپاره مونږ وګرځو زکات وګرځو د خپل ځان سره نږدې کا د شي نږدې والے چې د دې عمل په وجه باندې دا سره قیامت کې ځان له نږدې کې څه مطلب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په حدیث کې موږ تاسو یو قانون ذکر کړي قانون یې څنګه ذکر کړي یو سړی د چاله zarar ور کړی دی دا سړی سره وزده ملاقات کیږي نه یا ډیر لري دی بل ملک دی اوس به طریقت صحیح پس چې تخوانه د الله نه بکنه وغواړو هغه سړی لم دعا وغواړو ځان لم دعا وغواړو الله رب العزت بس هغه ټول مسله معاف لکه غیبت د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د امام مالک صاحب قول دادی وی چې کله تا به تور مثال چاله غیبت کړي او هغه سړی نه بکنه ته نشو وخت یې لري دی وی په دې وخت کې د شپې الله نه معافي وغواړو غلم بکنه وغواړو امید ده چې الله بس غیبت معاف کړي کچرته دغه ته بکنه غوښتلی نه نو یاد ساته که څومره غیبتونه دي کړي الله تعالی نه بکی جهنم له بځې پم دی رسول الله فرمایي دا سړی مفلس دی استاد اني کملونه به اغوی لور کړی شو داغه بد عملونه بس په دې سر باندې کې خود لې شو به یې جهنم له روان شي نن تاسو ګورئ د دې خلکو په اړه کې چې د مجلسونو په هر وجره کې او په هر دکان کې لکه دا کامیاب شو هغه کامیاب شو دا کامیاب شي د شي بو شو هغه د رقم ته وشي ایسه بده کې غیبتونه د یو جانب نه وشي نو څومره منځونه چې کړي دي او څومره اعمال دي کړي دا په قیامت کې درن الله ولی هغه سړي به ورکی دا هغه ګناهګار ګناهونه بس په دې سټ باندې کې دي او زنا به نه کړي الله بل جناکارو په سب کې روچت کی غلا به نه کړي د غلاګرو په سب کې روچت شي قتل به نه کړي د قاتلانو په سب کې بدل الله روچت کې وجه ده چې تا په دې کې دغه غیبت کړي دی او دغه بدی ست په سر کې خود له شوستاني کې غلا ورکړ شو زی په جهنم له روانه دومره خطرناک مسله نن تاسو ګورئ د خپل مجلسونه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې په کوم مجلس کې د الله ذکر ونی شه د محمد رسول الله باندې درود ونی ویل شي دا د څه لکه د مردار نه چې سړی اوچت شي نن زموږ شوش د مجلسونو ټوله مردار ده دا خو څه کوي چې سړی د الله او د الله د رسول تذکره وکي بلکې د الله او د الله د رسول مخالفت به کې شروع وي دي ځکه سنت مقابله او هغه ځکه سنت مقابله او هغه ځکه عبد الله بن عباس روایت دی وی وسړی د جاهلیت په وخت کې د خپل پلار باره کې غیبت شروع کی فلتمه العباس نو عباس سره غیبت مخبرونه پړق وېسو وې دا قوم راغی د شی ویل چې موږ به یاد عباس وو او یا به داس موږ سره اعلان د جنگ کې موږ مقابله لروتیو محمد رسول الله ویلا خبر واغله ورشه د منبر باندې کینې سو ویل اے خلکو اے نظم کې والا تاسو پوهیږئ چې دسمه کې کوم یو اهل الله په نسبت ډېر عزتمن دي ټول خلک ورته ویل انت تو به ویل دا عباس مان دې زړه عباس نه ما زمنګ مړو له کنزل مکوي زمنګ دې ژوندونه سره مرا کوي دا قوم راغوي ویل یا رسول الله من په الله باندې پنين شو ستاره غوسینا او موږ د پاره بکنه او غړه ګوره دي چې محمد رسول الله له zarar د خلکو ورکه د عباس په کنزل باندې او کم سړی چې رسول الله له کنزل وکي مسلمان له کنزل وکي د انسان به د الله په دشمنی کې واقع شي په دې ودونه کې پروګرامونه وګورئ د قشم به غم خادو کې وګورئ 40 غنټې د الله د الله رسول مقابله واده به برابر کړي مال بخپل لګي د ټنګ ټکور اسباب به برابر کړي محمد رسول الله دشمنی له ودرېږي نو به یاد ساته چې سړی د رسول الله دشمنی له ودرې دوه د الله دشمن شو په دې خپل مال باندې وته د الله په دشمنی کې ودرېږي د جنت نه متمنه شي یو ګر حدیث عائشہ رضی الله عنها فرمایي و د محمد رسول الله د بین دوه ګروپ شوي یو ډله د مسلمه په قیادت کې وبل د عائشه او د محمد رسول الله نوم د عائشه سره ډیره زیاته و چې کله د عائشه نمبر شونه د خلکو ډېر تحایب او تحفیم راوړل د رسول الله د خوشاله لپاره
وې د دې ام سلمې د جماعت شو هغه د شی ویل چې محمد رسول الله سره دا خبره وکړه چې دا د ملګرو له اعلان وکړه تاسو شرط تحفیر راوړې نو به په هر ورځ باندې راوړي هر شپه دی راوړي څه وجه چې د عائشه وخت کې راوړي نور وختونه کې نه راوړي ام سلمہ چې کله رااله وې نبی صلی الله علیه وسلم سره دا خبره وکړه چې ما غوونه ویلي بلکې دومره ورته ویل چې د عائشه په باره کې مال zarar نه راکوا زکه زه د دې په کور کې نه شو مې دې په جامه کې ومه چې ملائکه مال وحی راوړي نو هغه ویلي اتوب الى الله زه zarar ورکم ته دې زه توبه وباسم الله له دې خبر نشته تعالی zarar درکم یا رسول الله به فاطمه بشرا ولېګله دغه نور سبب چې زینب رضی الله عنها رااله وې در دې پر عائشه رضی الله عنها په دې کې نه سوچ چې د عائشه باره کې سخت خبرې مو کړې چې د عائشه دا رقم خزر او دا رقم خزر او دا رقم خزر وې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه لګاته تر دې پر شیخې زینب مقابله شروع کړو سخت خبرې ورته وکړې وې زینب چپ شو نبی رسول الله دا ویلې و انها بنت ابي بکر عائشه خدای ابي بکر لور ده معنا چې دل سو zarar ورکی د مال zarar راکی چې سو مال zarar راکی د الله zarar ورکی او الله zarar چې هغه ورته الله په دشمنی کې شړې به واقع کوي د ټول به بین الله نه بخنه وخت او رسول الله نه یو حدیث کې راځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په منبر باندې کېناستو او د شی ویلي به مال د خبره رسیدلې ده چې د هشام ابن مغیره دا زامن چې دی وزمانه اجازه غواړي چې دوی د خپل لور علي بن ابي طالب لور کې واغ سره اسماء لور په نکاح کې ده فاطمه نو زه خو دله د اجازه نه ورکوم مګر دا خبره کې چیرته علي بن ابي طالب ما د لور طلاق کې بعد دغه د ورسه ودا وکي وجه ده وی عائشه چې ده فاطمه چې ده اسماء ټوټه ده او څوک چې دله zarar ورکی د مال zarar راکې څوک چې رسول الله ملګرو له zarar ورکی د رسول الله له zarar دی او چې کوم سړی رسول الله له zarar ورکی یا څه د دې انسان الله د جنت نه منې کی بند به کې و به شړی دغه عام قانون کې خودو هغه په دې طریقه باندې چې رسول الله شخصیت لا دغه اولاد لا دغه ملګرو لا دغه متبعین لا دغه سنت له سړی په بد نظر باندې ګوري د سړی به الله د جنت ته محروم کې او رب العالمین په دشمنی کې برا سړی الله واقع کی او دا به واقع شوی هم دی ابو سعید خدری فرمایي چې ورځ محمد رسول الله ویلي اياكم والجلوس في الطرقات اي خلکو د دې خبره نزان ساتي چې په دې لارو کې کېنئ صحابه ویل یا رسول الله زمون بالکل گزارنه کې چې کیننو نبی ویل چې تاسو به دې کې کیننو د لار خپل حق ورکوي حق سره یا رسول الله یو بد نظر کنټرول کوي خلکو له zarar نه ورکوي د سړي سلام به جواب کوي امر بالمعروف وکوي او نهي عن المنکر دغه ګوره محمد رسول الله فرمایي وکف الاذى zarar منع کول چې کوم سړی خلکو له zarar ورکوي او په دې لارو کې ناس دي دا د محمد رسول الله مخالفت کې واقع دي د الله په مخالفت کې واقع دي دا سړی الله جنت نه منع کی دومره خطرناک مسائل روایت کې راځي عبد الله ابن مسعود پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې داخل شو وی هغه ته ونیولو ابن مسعود سے فرمایي چې ما خپل لاس په محمد رسول الله باندې کې خو او د شي مرته ولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره او ډیره سخته د څه ته بدل کساسو دوه کسانو چې ما باندې راغلي وی ما ورته ویل چې دا لپاره به اجرم ډبلې او ویل چې آوا به ویل رسول الله چې هیڅ مسلمان نشي چې هغه zarar ورسیږي یا شوا دغه نه مگر رب العالمین په دې باندې دلته د ګناهونه ختمي لکه څنګه چې دا ونه د خپل پانی غورځي خو صبر ور باندې دا سړی کوي جزې پځې کول دا په دې وخت کې الله له zarar دی او چې کوم سړی الله له zarar ورکړي دې سړي مسله ځان له خراب را ابو ذر رحمه الله فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي وېزما د امت اعمال ما باندې پیش کړی شو ښه او بد وېخه عملونه کې دا و چې دا zarar شي نه دلار نه کوله او بد عملونه به دا ولیدل چې دا کم سړی په جمعات کې لاړې ټوکړي او هغه به دفن کړي نه دي سړي سخت سزا ده ځکه دا الله له zarar ورکړي دی چې کم سړی الله له zarar ورکړي الله د جنت نه به منع کوي پریدي لري کې په بل تر باندې روان کړي هغه وګت حدیث چې کله رسول الله باندې وحی راتله نبی د خدیجه خو له راغو دغه نو سره خبر نو فل خاله او هغه ورته ویل شي تابنه اقا ناموس نظر شوی چې کوم مشال راتلو ارمان چې ژوند دی ما بستا کومک کړي ویل یا رسول الله ویل ولې داخله ما وباسي هغه ویل یاو ودا کوم یو کس چې داوا کړی د نبوت او هغه داوا هیڅ شوی دا هغه سره د معاملې شوی دا ویلم یاتي رجل بما جئت به وی چې راته انسان راته نه کوي باغ چې تا پر راته کړي مگر هغه به خامہ خسر رسیږي دا عیش ډیلا ته به خلکو خیر خوې کیدو به کنزل کوي
تبر خلکو خیر خوې دو بس مقابله کې لیکن ته په دې وخت کې صبر کوي چې صبر دې وکي رب العالمین به ایسه تعالی په دې کې اجر درکې او چې کله اجر درکې نو بعد دغه نه به ته جنت ته داخل شي. انس بن مالک فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی وې د الله په دې دین باره کې مال ډیر ضرر راکړی شوی چې بل هیڅ نه دی ورکړی شوی هیڅ یو کسره لیکن رسول الله پاګه باندې صبر کړی دی دشمنانو هغه ضرر ور کړی دی نتیجه دا شو چې محمد رسول الله الله په جنت کې ډیر رشد مرتبه له بوجه واغ دشمنان به رب العالمین جهنم په طرف باندې ور روان کی مؤمن له ضرر ور کول. یو حدیث کې راځي مسلم کې ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی و مر رجل یو سړی په لار باندې تیرېدو چې د لارې په خوا کې ونه و دی هغه څنګه د لارې لوا نه دوی ویل زه بدل لري کوم وجه دار چې دا مسلمانانو له ضرر ورنکي و فادخل الجنه رب العالمین په دغه څنګه باندې جنت لور داخل کی هکذا بیت الخلا مخه کول لارې لا یا لار را څنګهول یا بل څه اسباب برابرول چې باغې باندې داخل کول ضرر رسیږي سړی به د جنت نه منع کوي او چې کله سړی ضرر شي نه لري کړه رب العالمین به دا په دغه عمل باندې کوم ځای راوځي جنت لا نو دی احادیث کې هم دغه خبره ده چې مؤمن سره د مؤمن له ضرر ور کوي نه کچرته ضرر ور کوي الله به ګور دې نه به من کی جنت له داخل شي. یو حدیث کې دام راځي ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر چې کوم سره په الله باندې ایمان لري او په قیامت دا د خوي نه کوي چې پاتې شي او کوم سره چې په الله باندې ایمان لري او په قیامت باندې ګوندل دي ضرر نه ور کوي او کوم سره چې په الله باندې ایمان لري او په قیامت باندې خپل ملما اکرام دی وکي ګور فلا یؤذي جاره ګوندل دي ضرر نه ور کوي که ضرر ور کوي ګور به سره ایمان نشتا او چې ایمان په سړی کې موجود نشي دا سړی به جنت په طرف باندې داخلي دی نشي. یو حدیث کې د رسول الله ملګرو لوي وې د کعب بن اشرف د فار بچو پیدا شي ځکه د الله رسول ضرر ورکي محمد بن مسلمه ویل یا رسول الله زه به په شوره کې وګدا واقعه چې ځان له جدا کې هغه کندله ملګری مور سره و او کله چې ملګرو له چې دونکم ویني شي نو فقتلوه ایسر خلق به هغه وشلو دلیل په دې باندې چې رسول الله ګور هغه سړي بارکه امر کړی چې هغه مسلمانانو ضرر ورکي الله له ضرر ورکي رسول الله له ضرر ورکي. یو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الله رب العزت فرمایلی و د آدم علی السلام زامن مال ضرر راکړي یسب الدهر ودا سمانی لکنزل کې وانه طهر زمانه ما څه مطلب د خیر او د شر پیدا کون کې عظیم لیکن د نسبت زمانی راکړي یزه مقلب اړون کې د زمانه ما یزه باقیوم پدې کې ابن حزم رحمه الله به فرمایي د عقیده په کتاب کې صاحب د محلا و دهر د الله نوم دی لیکن ابن کثیر سورہ جاسیہ کې به په خبر باندې تفصیلی رد کړي لري. څه مطلب رسول الله فرمایي چې کوم سړی د شي وایي چې زماني کور دی وران شه دا وخت د شي خراب وخت راغی دی وختونه کې موږ باندې دا فقر راغی او دا راغی و دي خبره باندې رب العالمین لکنزل دا ضرر دی چې کوم سړی الله لکنزل او ضرر ورکړي د اصلي کې به ایمان پاتې شي د سره به پیدا پاتې کېږي نه. قران او سنت شکل انسان مطالعه کوي نو په دې کې ډېر اقوال او ډېر احادیث دي. ربی په نامه باندې عالم دی هغه فرمایي وې دوه قسمه خلک دي یو مؤمن سره چې هغه له څوک ضرر نه ورکي او ته هغه ضرر نه ورکي او بل جاهل سره دی دا سړي سره بکار د جهل نه کوي بلکې هغه چې کله جاهلانه حرکت شروع کړي نو ځان تیر اورس سکا. یحیی بن معاذ فرمایي وې د مؤمن سړي ستانه درې شي دي کته هغه نه پنه ورکي نو ضرر مو ورکوا که خوشحالي نه ورکې نو غم مو ورکوا او که صفات نه کې ګوره بدی ما بیانوا. څه مطلب د هر مؤمن پتا باندې درې حق دي اول دا چې نه پور کې کنه پنه ورکې نو ضرر ګوره ورنه کې کور دي کې الله به د ایمان نخلاص کی او دویم دا چې خوشحالي ورکې که خوشحالي نشي ورکوي غم مو ورکوا او دریم دا توصیف وکړه که توصیف نشي کولای خو ګوره خلکو په وړاندې به زم ما بیانوا. عمر بن عبد العزيز ویلي یو سړي عمر بن عبد العزيز ویلي چې په دې مسلمانانو کې کوم مسلمان دی هغه ځان له پلار غوندي وګرځوا چې کومه وړي کې هغه د بچو غوندي وګرځوا چې کومه درمنه دی هغه د ورور غوندي وګرځوا وستا خو کړه چې په کومه کې دوه سره ته بدی کوي څوک د پلار سره بدی کوي د خپل بچی سره بدی کوي اې د ورور سره بدی کوي نه د مسلمان سره بدی مکوا د کشر سره مکوا د درمنه سره مکوا بلکې ستنه دی هغه خیر ورسیږي او کچرته چا غوله بدی ورکړه یاد ساته الله به د جنت نه ګوره به منه کی و به دې شړې ختم بری کی. د دې وجه ابن رجب فرمایي و د قران او سنت او صحابه دا ټول خبرې پرې باندې دال چې مسلمان سره جایز دي چې هغه بل مسلمان له ضرر ورکړي. یو څو نقصان نه دي ځان سره یاد ساته
کله چې سړی مسلمان له ضرر ورکي اول بده چې سړی رب العالمین د جنت ته به محروم کړي جهنم په طرف باندې روان شي وستا څنګه ضرر ورکو کني ورکو دویم په دې باندې رب العالمین غصه راځي او د خلکم غصه دي شل راځي چې لکه دا څومره ضرر او شری سړی دی او بل د انسان په دې ټوله جامعه کې واځي پاتې شي مړ ودانه خراب سړی د خاله مو ورځي خلک به در سره نه یریږي نه به سره خپل وری کولای شي نه به سره ناشته کولای شي نه به سره تجارت کولای شي نه بل او اکثر ضرور کوم کې به جامعه کې وی خلک دغه د اسلام څخه خاموش پاتې شول دوی نورم برباد شي اخر نتیجه دا چې عیسی د الله په قهر باندې ککړ شي کته ورته خبره کوي منینا اې دې د وجه دشمنانه بغضونه د مسلمانانو مابین کې پیدا کیږي او دا دلیل د بد اخلاقی دی او چې کله انسان کې بد اخلاقی دغه ایمان د شي بربادي کې لکه سړی چې ترخه اندوانه او مړغونه راوالي په دې اصل باندې ورواچو ایا دا اصل به خورل کیږي نو حاصل دارو وته رسول الله فرمایي چې اسلام درې سوچ به ته خو نه دي چې څه حساب چا کې موجود شي الله جنت ته داخله یو خو نن موږ تاسو تشریح کې مؤمن لا ضرر نه ورکول چې کم سړی مؤمنانو لا ضرر ورکي په دې ضرر باندې رب العالمین دا سړی د جنت نه محروم کې او د جهنم په طرف باندې بداو روان شي وصلی الله تعالی علی خیر خلق